السلام علیکم ورحمت الله. نن ورځ موږ تاسو د ای ار ډي اخیرنی درس وایو یا موږ غواړو چې ای ار ډي موږ څنګه ریلیشنل میپینګ خواته راوړو یا څنګه موږ ډیټابیس سکیما ته جوړو. مخکې مو چې خبره وکړه چې ای ار ډي یا زموږ های لیول چې کومه دانچه ده یا کومه ریپرزنټیشن ده د ډیټابیس، دغه ای ار ډي اوس موږ ټیبل یا د ټیبل شکل ته اړو یا ریلیشنل سکیما یا ریلیشنل میپینګ موږ څنګه دا میپ کوو. څه معنا له ای ار ډي نه څنګه موږ میپ کوو ټیبولر فارم ته یا جدولي شکل ته موږ څنګه اړو. موږ سره ټول قوانین دي. دغه قوانین تاسو ته باید یاد وي. لومړی سټپ کې موږ دا وایو چې میپینګ اپ ریګولر انټیټي ټایپس. میپینګ اپ ریګولر انټیټي ټایپ وروسته بیا ټولو تشریح راځي په لنډه توګه زه وایم دلته. کله چې موږ ریګولر انټیټي ټایپ میپ کوو، هر انټیټي نه موږ هلته یو ټیبل جوړو. صحیح ده؟ هر انټیټي نه یو ټیبل جوړو. په ای ار ډي کې هر انټیټي هغې نه موږ هلته جلا یا ځان ته ټیبل جوړو. دا یو. دویم قانون یا دویم سټپ دا ده چې موږ انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام ریلیشنل میپینګ الګوریتم ته اړو یا ریلیشنل میپینګ ته اړو یا ریلیشنل یا ټیبولر سکیما ته موږ اړو یا ډیټابیس سکیما ته اړو. هغه ډانچه ورنه جوړو د ټیبولر شکل یا د ټیبل شکل ته اړو. که چېرته موږ سره ویک انټیټي ټایپ وي، میپینګ اپ ویک انټیټي ټایپ، نور هماغه شی دی. ویک انټیټي نه هم موږ ټیبل جوړو، خو په دې کې فرق دومره دی چې په دې کې به موږ مخکې ویل چې یو اټریبیوټ به موږ پارشل کې اخلو، نیمه کې د هغې لاندې ډاټ ډاټ لګو، او یو چې په کوم ټیبل چې دی تکیه کړی وي، په کوم ټیبل چې دا ډیپینډنټ وي، د هغه ټیبل پرایمري کی هم راوړو دلته. د ویک انټیټي کې هغه پارشل کی سره یو ځای کوو، دواړو نه په ګډه پرایمري کی جوړو چې هغه ته موږ کمپوزیټ کی وایو. د دواړو لاندې بیا موږ خطونه کش کوو. د پارشل کی لاندې مخکې موږ ټکی ټکی کېښوده، اوس د هغې لاندې هم سالډ لاین یا صحیح مستقیمه کرښه کش کوو. څه معنا چې د دې ټیبل د ویک انټیټي ټیبل چې کوم پارشل کی و ده او په کوم ټیبل چې تکیه کړی دی هغې پرایمري کی، دا دواړو نه په ګډه موږ یو پرایمري کی جوړو. او ټیبل ویک انټیټي نه هم موږ ټیبل جوړو، سټرانګ انټیټي نه هم موږ تاسو ټیبل جوړو. دریم سټپ یا دریم قانون موږ سره دا دی چې موږ سره باینري 1 to 1 ریلیشنشپ وي. 1 to 1 موږ دا وایو چې موږ سره کله چې زه باینري وایم، باینري دا معنی چې ما سره د اړیکه چې کوم ده دوه ټیبلو ترمنځ به وي. باینري دا معنی چې دوه ټیبلې به وي، دې ترمنځ به اړیکه وي. 1 to 1 دا معنی چې کوارډینیټ ریشیو، یعنې په یو وخت کې له یو ټیبل نه یو او بل ټیبل کې هم یو، لکه یو ډرایور یو موټر چلی. صحیح ده؟ یا زه وایم چې یو کس به یو سهم اخلي یا یو کس به یو برخه اخلي، نو دې ته 1 to 1 ریلیشنشپ وایي. صحیح ده؟ په دې کې بیا موږ سره درې حالته دي. یا موږ له یو ټیبل نه پرایمري کی راخلو او د بل کې اضافه کی کنسیډر کوو، خبره ختمه، ستونزه ختمه. یا دویم حالت، د یو ټیبل نه هم پرایمري کی داخلو، دې ته اچو او دغه نه پرایمري کی داخلو، دی بل ته اچو، تبادله سره کو. دا هم صحیح ده، خو ډېره نه کارېږي ځکه ځای موږ نه ډېر نیسي. او دریم دا هم امکان لري چې موږ دې د جدا ټیبل جوړ کړو. صحیح ده؟ خو بهترینه طریقه دا ده چې موږ له یو خوا نه پرایمري کی یو ټیبل نه راواخلو او د بل ټیبل کې واچو، ستونزه ختمه. بیا هم له کوم ټیبل نه زه پرایمري کی راواخلم او کوم ټیبل کې واچوم. دلته هم ګورئ موږ دوه حالته بیا وایو. لومړی کوم خوا چې اکټیو د اکټیو والا پرایمري کی راواخلئ، هغه پیسیو یا د فایل پرایمري کی راواخلئ، مفعول خوا کې واچوئ. څه معنا؟ زه هم چې یو ډرایور په یو وخت یو موټر چلی، دلته یو خو باینري ریلیشنشپ ده، ډرایور یو ټیبل، ویکل بل ټیبل، باینري ریلیشنشپ. بل 1 to 1 خبره زه کوم، یو ډرایور په یو وخت یو موټر چلی، نو 1 to 1 شو. اوس موږ څه وکړو؟ د ډرایور کی ویکل ته واچو، که د ویکل کی ډرایور ته. دې کې فایل څوک دی؟ اکټیو څوک دی؟ ډرایور. نو هر وخت موږ د ډرایور کی راخلو چیرته اچو؟ ویکل سیټ کې اچو. د اکټیو والا پرایمري کی به راخلئ، پیسې خوا کې به اچوئ، یا د کوم چې سبجیکټ دی فایل دی د دې پرایمري کی به راخلئ، ابجیکټ خوا کې به اچوئ، د ډرایور کی به راخلئ، ویکل خوا کې به اچوئ. صحیح ده؟ همداسې هر کار چې یو څوک کوي، یو کس ته شاګرد مطالعه کوي، سټډي کوي، دلته شاګرد کی به راخلئ، هغه سټډي چې کوم ټیبل دی یا بوک چې کوم ټیبل دی، بوک سټډي کوي. سټوډنټ بوک سټډي کوي، د سټوډنټ کی به راواخلئ، بوک کې به واچوئ. صحیح ده؟ نو موږ چې دا یو خبره. دویم که چیرته خبره دی ټوټل پارټیسپیشن او پارشل پارټیسپیشن وي، څه معنا؟
کله چې ټوټل پارټیسیپیشن مې هغې خواته موږ ډبل لینونه اچو په ای آر ډي کې وروسته به یې ووایو نو موږ د سنګل والا سیټ پرایمري کې داخلو هغه ډبل سیټ کې اچو لکه زه وایم چې یو کتاب لیکل شوی دی چا لیکلی یو مؤلف لیکلی که مؤلف نه وای راځي کتاب چې لیکل شوی خامخا مؤلف لیکلی نو د کتاب سیټ ته زه ډبل لینونه اچوم صحیح ده نو که کتاب لیکل شوی خو یو چا لیکلی او کېدای شي داسې وي د سرچپه چې ویم چې مؤلف یې نه وی فارغه شو لیکونکی دی خو کتاب یې نه دی لیکلی صحیح ده نو زه د کتاب لیکونکی کې اخرم چېرته اچوم د کتاب خواته یا د مقالې خواته یا زه چې سرجري عملیات ترسره شوی چا ترسره کړی ډاکټر نو چې عملیات ترسره شوی دی ته ډاکټر حتمي دی نو موږ د سرجري خواته ډبل لینونه چوش ځکه چې سرجري نه کېږي غیر له ډاکټر نه او دا امکان لري چې یو کس نوی ډاکټر فارغ شوی وي اوسه پورې عملیات نه یې کړی دا صحیح دی او که عملیات شوی دی خامخا ډاکټر به کړی نو زه د عملیات خواته دوه لینونه اچوم او دلته هم د ډاکټر والا پرایمري کې راخلم چېرته اچوم چې کومه سرجري د عملیات هغې ته اچوم صحیح ده ډېر ښه نو تاسو همدغه زده کوئ چې موږ یو سیټ نه پرایمري کې داخلو بلکې اضافه کی کنسیډر کوو یا له فایل نه راوخلئ مفعول ته یې واچوئ یا له سنګل پارټیسیپیشن یا ټوټل پارټیسیپیشن خوا کې واچوئ دا او دریم سټپ څلورم سټپ موږ سره میپینګ اپ باینري ون ټو من ریلیشنشپ دی کله چې زه باینري خبره کوم په دې معنی چې ما سره به ټیبل دوه وي صحیح ده او کارډینالټي ریشیو یو خواته یو دی یو خواته منې دي نو زه یم فرض وکړه یو ډرایور زیات موټر چلولی شي یا خاوند په اسلامي ممالکو کې زیات ازدواجونه کولی شي صحیح ده یو کس ډېر یو ډاکټر ډېر عملیاتونه کولی شي نو موږ هر وخت د ون سایډ والا پرایمري کې داخلو منې سایډ ته اچو دا په یاد ولرئ هیڅ کله د منې سایډ والا پرایمري کې ون سایډ ته نه راوړو د ون سایډ والا پرایمري کې به کوم خواته شو منې سایډ ته صحیح ده ډېر ښه څلورم پنځم چې موږ سره کوم سټپ دی پنځم چې کوم رول دی میپینګ اپ باینري مینی ټو مینی ریلیشنشپ یو خوا کې ام دی بل خوا کې ان دی مینی ټو مینی کله چې مینی ټو مینی خبره چیرته هم راغله هغې ته به جدا ټیبل جوړوئ د ریلیشنشپ ته به ټیبل جوړوئ هغې نه به هم ګورئ یو خو فرض وکړه زه هم ډېر ډرایوران دي ډېر موټر چلوي ډرایور ته به یو ټیبل جوړ کړئ موټر ته ویکل ته به بل ټیبل جوړ کړئ دغه ډرایوینګ چې کوم دی یا کن ډرایو many drivers can drive many vehicles دا can drive یا driving ته به ځان ته ټیبل جوړ کړئ د یو ټیبل پرایمري کې به هم پکې واچوئ د بل ټیبل پرایمري کې به هم پکې واچوئ د خپله د ریلیشنشپ نه به ټیبل جوړ شي صحیح ده ډېر ښه شپږم سټپ یا شپږم قانون موږ سره دا دی میپینګ اپ ملټي ویلیډ اټریبیوټ ملټي ویلیډ اټریبیوټ موږ ویلو چې که چېرته اټریبیوټ په ډبل لین چې ښودل کېږي فرض وکړه زه هم د بیرغ رنګونه ډېر دي یا یو کس ډېر ټلیفونونه لرلی شي صحیح ده کله یا یو بانک د بانک برانچ په مختلفو ځایونو کې راتلی شي لوکیشن مختلف ځایونو کې راتلی شي نو موږ هر وخت کې ملټي ویلیډ اټریبیوټ هم جدا ټیبل جوړو او کوم ټیبل نه مو چې اخیستی ده فرض وکړه د یو کس د یو امپلوی مینې ټلیفون نمبر دی دغه کس چې کوم د امپلوی د دې پرایمري کې به چېرته اچو موږ ملټي ویلیډ ټیبل ته مو چې ځان ته ټیبل جوړ کړی و اټریبیوټ ته هغې کې اچو دې سره به اړیکه پیدا شي صحیح ده اوم قانون موږ سره دا چې میپینګ اپ اینډ ریلیشنشپ ټایپس په دې کې موږ دا خبره کوو چې چېرته ما سره اینډ ریلیشنشپ دا مخکې ګوره باینري دوه ګونه یعنې ټیبل مې دوه وي اینډ دا معنی چې ټیبلونه ما سره یو نه زیاتې دوه نه زیاتې درې څلورې لکه زه وایم فرض وکړه زه وایم چې کتابدار لایبریرین چې کوم دی ایشو بوک ټو سټوډنټ کتابدار یو انټیټي او ورکوي بوک دوه انټیټي چاته سټوډنټ درې انټیټي کتابدار یا د کتابخانې مسؤل کتابتون مسؤل کتاب ورکوي شاګرد ته په دې کې درې خبرې راغلي نو دلته موږ دغه کتاب ورکول چې کوم ایشو ده ایشو مو ویل دې ته ځان ته ټیبل جوړو او دوه درې څلور هر څومره ټیبل چې پکې وصل وي د هغه ټولو پرایمري کیانې هم راوړو او د منځ کې د اړیکې ټیبل چې کوم دی دې ته اچو که خپل اټریبیوټ هغه هم پکې لیکو که خپل اټریبیوټ نور پکې نه لیکو دا اوه قسمه موږ سره هغه قوانین دي چې په کتاب کې لیکلي یو اتم قسم هم راتللی شي که چېرته ما سره یو ټیبل دی یو ټیبل ده هغه ته موږ یونري هغه وایو دلته مو باینري انټري ویلې یونري مو نه ویل که چېرته ما سره یونري ټیبل وي څه معنی له همدې ټیبل نه پرایمري کې د اخیستل شوی بېرته په همدې ټیبل کې فایرن کې شوی لکه زه وایم چې یو امپلوی سوپروایز کوي منې امپلوی یو انسان ټیچ کوي منې انسانانو ته یو انسان ډېرو انسانانو ته ټیچینګ کوي صحیح ده نو خبره هم د خپل ځان سره ده بیا د همدې ټیبل پرایمري کې راخلو بېرته په همدې ټیبل کې فایرن کې اچو څه معنی چې دغه یو کالم موږ دوه ځلې بیا راوړو صحیح ده لکه کم کسان ټیچ کوي څوک هم چې شاګردان دي د هغه فایرن کې به
تبال ته مخکې د همدې کس پرایمري کی راځي د فارن کی په ځای کې. نو موږ سره په یو حساب اته قسمه قوانین موږ ویل چې و د کتاب دی او اته موږ تاسو لزان ویل. صحیح ده. اوس موږ راځو د نه مخکې هر یو باندې لګ لګ بحث کوو. اول سټپ کې موږ چې مې په کې هم ریګولر انټیټي ټایپ چیرته چې ریګولر انټیټي ټایپ زه ګورم څومره انټیټیان چې تاسو هلته په دغه کې ګورئ په ای آر ډي کې هر انټیټي ته څه جوړ کړئ هغې لپاره یو ټیبل جوړ کړئ او کوشش وکړئ چې هغې لپاره یو اټریبیوټ داسې واخلئ چې هغه پرایمري کی وي. ځکه که پرایمري کی ولري زموږ د اټریبیوټ ټیبل بیا سټرانګ ټیبل راځي او که نو په زوره ویک یا کمزوري ټیبل ته مه جوړوئ. که چېرته داسې اټریبیوټ پکې نه و چې هغه نه موږ کی جوړه کړو نو د حل لار موږ سره شته. ارټیفیشل کی یا سروګیټ کی موږ تاسو ویلې وه یو هغې ته یو آی ډي په نوم باندې دغه ورکوئ. که سټوډنټ او سټوډنټ آی ډي ورکوئ که پرچیز او پرچیز آی ډي ورکوئ هغې لپاره ځان یو کی جوړه کړئ. تاوان به دی چې موږ سره به لږ میموري ونیسي او ګټه به دی چې زموږ ویک انټیټي له مشی جوړ کړو سټرانګ انټیټي پرایمري کی مو پکې پیدا کړه. ځکه په ډیټابیس کې چې پرایمري کی او فارن کی کنسپټ نه وي هغه چې موږ چې ډیټابیس کې موږ سره لاجیکلی اپ کلیکشن لاجیکلی ریلیټډ ډیټا کلیکشن اپ لاجیکلی ریلیټډ ډیټا هغه ریلیټډ ډیټا خبره بیا ورنه لري کیږي. نو خدای چې تاسو پرایمري کی په هر ټیبل کې یو اټریبیوټ کم از کم واخلئ. تاسو ته وګورئ امپلوي ما سره یو ټیبل ده. صحیح ده. دې نه ما د انټیټي نه موږ ټیبل جوړو او دغه ټول اټریبیوټ په یو کالم جوړو. نیم کې بیا کمپوزیټ اټریبیوټ دی. بیا دا نیم نه تیریږو اف نیم میډل نیم او لاست نیم دا درې کالمه دی نه جوړو. نو یو برډ ډیټ شو یو اس اس ان یو سیکس یو اډرس یو سلري 15 دا شو او درې دا امپلوي به اته کالمه ولري. دا نیم پکې نه راوړو اته کالمه نه به ولري. صحیح ده. کله چې بیا میپ شي بیا نه کېږي ولې دغه اخري شي موږ سره په دې وو قوانینو کې نه و اته مو چې ولې یونري نو هغه دلته د همدې ټیبل خپل ځان سره اړیکه د یونري ریلیشنشپ د همدې پرایمري کی به دلته فارن کی کېږي نو بیا نه کېږي یو اضافه کېږي. صحیح ده. په امپلوي ټیبل کې به ما سره نه اټریبیوټ وي بلکې په یو حساب سره که ډپارټمنټ پرایمري کی دی ون منیسټر ته دی خو در لړکم بیا به لشي دا بیا وروسته به وایو ان شاء الله مې پین کې. صحیح ده. نو موږ صرف امپلوي کې دا خبره کوو په اول حالت کې چې امپلوي یو انټیټي د دې نه یو ټیبل جوړو ډپارټمنټ نه بل ټیبل جوړو پروجیکټ نه بل ټیبل جوړو او ډیپندنت نه بل فعلا د څلورو ټیبلو په اړه خبرې کوو. ټیبل نور هم پکې یو دوه جوړېږي خو بیا وروسته د نورو قوانینو کې یا نورو سټیپونو کې وایو. اوس لپاره موږ سره پوه چې هر انټیټي نه به موږ یو ټیبل جوړو. امپلوي نه یو ټیبل ډپارټمنټ نه بل ټیبل پروجیکټ نه بل ټیبل او ډیپندنت نه بل ټیبل نو موږ څلورو ټیبل ال دې نه جوړو. صحیح ده. دلته وګورئ موږ سره شپږ ټیبل دي او موږ سره پوښتنه وایو چې موږ امپلوي خبره کوو ډپارټمنټ خبره کوو دې خبره نه کوو دا ملټي ویلیډ ده. پروجیکټ خبره کوو د ورکس اون خبره نه کوو دا موږ سره اړیکې نه ریلیشنشپ نه جوړیږي. او ډیپندنت نو ډیپندنت پروجیکټ ډپارټمنټ او امپلوي موږ سره فعلا لپاره څلور ټیبل هغه نه جوړ شو. صحیح ده. او دغه وکتورونه مو چې کړي دا ډېر ضرور دي. دا وکتور چې دی خو ته په دې معنی نه چې د اس اس ان دلته راغلی بلکې په دې معنی چې د اس اس ان د دې نه لاړ د سچ په خبره کو دا اس اس ان د امپلوي ټیبل نه لاړ د ډپارټمنټ تر دی. صحیح ده. ځکه چې امپلوي به یو ډپارټمنټ شي کوي د دې مسؤل به هغه به سپروایز کوي نو د دې اس اس ان یا د دې پرایمري کی به راشي د منیجر اس اس ان اضافه کی به راشي دغه اس اس ان کې نه ویلیو او منیجر اس اس ان کې نه ویلیو به یو شي خیر د ټایټل فرق لري. بلغه یونري خبره مې چې کړو هم د اس اس ان پرایمري کی په دې ټیبل کې راغلی او دلته سپروایزر اس اس ان دلته منیجر اس اس ان ته جوړ دلته سپروایزر اس اس ان ته جوړ دی یا امپلوي اس اس ان چې هر نوم ورکوي ټایټل فرق نه کې خلند ویلیو قیمت به یو شي په دې ټیبل کې پرایمري کی او په دې ټیبل کې چیرې من سره فایرن کی او په دې نور خوشانو بحث نه کو صرف موږ دا خبرې کوو چې هر سترونګ انټیټي نه موږ یو ټیبل جوړو او هغه به مپ کو دا چې پرایمري کی موږ غزنه راکش کوو او دلته اچو فورس اون ته مو راوړی ډیپندنت ته مو راوړی چې دا ویک انټیټي و ای اس اس ان یا امپلوي اس اس ان دلته مو راوړی هم د نورو ځینو ته هم وړي. صحیح ده. راځو دویم قانون ته. په دویم قانون کې مخکې د دویم قانون ته راشم دې کې بدایم چې ویک انټیټي نه هم ز ټیبل جوړم ویک انټیټي نه ز هم ټیبل جوړم خو د دې پارشل کې چې لاندې ونه ډاټ ډاټ وي د په کوم ټیبل چې تکیه کړی دغه پرایمري کی له اخر ما د سره یو ځای له دوړو نه پرایمري کی جوړم چا لپاره د ویک ټیبل لپاره ویک انټیټي لپاره او هغه نه بیا موږ کمپوزیټ کی جوړه کو. صحیح ده. نو دلته موږ سره ډیپندنت دی یو نمونه کېدل شي ځکه ډیپندنت په چاته کې کړی دا
امپلوي موږ سره هغه ټیبل دی چې هغه صحیح ټیبل دی او ډیپندنت موږ سره ویک ټیبل دی. دلته تاسو وګورئ ډیپندنت موږ سره ویک ټیبل دی موږ په ډبل لین خو د سره چې کوم اړیکه ریلیشنشپ دی موږ په ډبل لین خو ځکه کمزوري کسره یاري او ملګرتیا هغه هم کمزوري وي. ډیپندنت ټیبل ویک دی د سره ریلیشنشپ هم زموږ ویک دی. صحیح ده. نو د دې هغه نیم چې کوم دی ډاټ اتلند راغلی دا پارشل کی ده. د کې خو د کوم اټریبیوټ نشته چې هغه ځان ته پرایمري کی جوړ شي نشته. نه سکس جوړېدل شي نه برډیټ نه ریلیشنشپ او نه نیم. نو موږ دغه په ټیبل باندې چې تکیه کړی هغه کې اس اس ان موږ سره پرایمري کی ده. دا اس اس ان جمع د دې پارشل کی نیم دا دواړه ډیپندنت ټیبل لپاره پرایمري کی اخرو نه دوه اټریبیوټ اخرو. نو د نیم لاندې هم بیا خط کش کو او د ای اس اس ان د امپلوي اس اس ان به هم دلته راوړو. اوس څلور اټریبیوټ دی به څو شي 15 بشي. په راتلونکي ټیبل کې ګورو موږ سره ډیپندنت ټیبل کوم یو دی اخیری دی. باقي کې ډیپندنت نیم چې کوم ډاټ ورنه لاندې موږ لیکلو اوس موږ خط ورنه کش کو او امپلوي نیم چې کوم دغه راوړی دی اس اس ان دا سم د خط را کش کړي دلته راغلی ای اس اس ان یا امپلوي اس اس ان مت جوړ کړي. ای اس اس ان او ډیپندنت نیم دواړو نه موږ پرایمري کی جوړ کړل چې دته موږ کمپوزیټ کی هم وایو دته موږ سوپر کی هم وایو دته موږ پرایمري کی هم وایو. درې وړه نمونه څنګه دي سم دي. هله چې په دې دوه قوانینو باندې پوه شوي نور قوانین هم وایو.